جوړ یاست کړی په خیر ښه خو به یاست یوه ویډیو مې مخکې هم جوړه کړله هغه کې مې څه مسلې را روانې وې اوس که کوم غږونه وو د هغه دپاره به بخښه کوئ صحیح ده نو درځئ چې پر سبجیکټ باندې روان سو سبجیکټ چیست دی د بایو کیمستري څخه راخیستی دی بایو کیمستري و چیست دی بایو زه به یې په د لغات سر در خلاص کړم نو بایو چې د ژوندي شي ته وایي ژوند ته وایي او کیمستري چې د هغه کیمیاوي مواد ته وایي نو په ژوند کې کوم کیمیاوي موادونه نو په هغې کې مو کوم ټیسټ راخیستی دی لیپیډ پروفایل یو برانچ مو راخیستی دی لیپیډ پروفایل باندې مې ویډیو جوړه کړې ده مکمل هغه په دې په اخره کې په دا ځای کې یا راسي یا په دغه ځای کې راسي او لیپیډ پروفایل خپله چې دی هغه غوړ ملیکولونه دي یعنې غوړ خو خپله دي بیا سر په خلاصېږي نور مخ ته ځو پر سبجیکټ ځو وخت به مو نه ضایع کوم سبجیکټ چې دی نن هغه کلسترول دی کلسترول ټیسټ چیست دی یا کلسترول چیست دی نو دا به دې ګرځه په دې کې سر خلاص دي زه به پلس د انګلیش درته وایم بیا به دې سر په پښتو در خلاص کړم کلسترول از ا ټایپ اف فیټ اور ویکس سبسټانس کلسترول یو ډوله غوړ یا مومي ماده ده ماده لفظ باندې که دې سر خلاصوي خو ښه دی که نه بیا پر دې باندې ویډیو راځي یعنې دا داسې یو غوړي دی یا داسې یو ماده ده یعنې داسې یو شم دی هغه شمان چې به و چې څڅېدلی داسې چې اور به دې ورکړي داسې څڅېدلی یا داسې د غوړ په رقم جوړ نو یو داسې غوړي دی یا داسې یو شم په رقم ویکس دی صحیح دی ویکس دې ته وایي کېږي صحیح ده په یاد یې ساته مطلب دا زه تا ته اکزامپل دپاره بس ته دا ورته یو غوړ مومي ماده ده ماده لفظ ته به په ډیفینیشن کې ساتي زه ستا سر د خلاصېدو لپاره مې دا نور ډیفینیشن درته ویلی لکه شم اور لکه دا مطلب لکه شم داسې سبټانس دی او دا دې غوړې صحیح دی د غوړو یو ټایپ دی درځو اوس د دې دا څوک جوړوي چې لپاره جوړېږي او څنګه راځي دا موږ اینا هم څه جوړوي د باندې ډوډۍ چې موږ خورو غوړي چې خورو غوښې خورو دا نور شیان چې خورو په هغه کې هم یې او ځینې سیل هم جوړوي یعنې ځینې حجرې هم جوړوي د دې فنکشن چې دی فنکشن بیخي ډېر دی د دې بیخي ډېر بې اندازې ډېر دی اول ور دې کومک کوي یعنې په جوړېدو کې د اسټرویډل هارمون ورته وایي اسټرویډل هارمون یعنې اسټرویډ والا کوم هارمون چې دی په هغه کې لکه اول نمبر کورټیسول په نامه باندې الډوسټرون په نامه باندې دی اور کوسټرون په نامه باندې دی اور پروجسترون په نامه دا یو قسم هارمونز دی یعنی اسټرویډ هارمون دی چې موږ جسم د کلسترول جوړوي په کومک ورسره کوي خالي یوازې دی اگر نه جوړي کومک ورسره کوي یعنی یو شی پارټس چې کم وي هغه دی ورپوره کوي نو یو دا دی چې کم بل بیا دا دی چې هیلپ کوي میتابولیزم د کیمیکل یو ریاکشن ته وایي یعنې د یو کیمیاوي موادو ریاکشن په اپس کې چې نو هغه کم یو د ویټامین ای دی په کوم کومک ورسره کوي یعنې میتابولیزم کې هغه ویټامین ای ډي ای اور کې صحیح ده دغه ویټامینو په جوړېدو یا په ماتېدو کې یا یو څه کومک ورسره کوي صحیح ده پروډکشنز کې نرو فایبرز دی ته وایي پروټکشن یعنې پروټکشن چې دی هغه د دې یعنې محفوظه کوي د نرو یعنې کوم دماغي حجرې چې یې نساجونه یې هغو ته پروټکشنز ورکوي یعنې محفوظه کوي بل کومک چې کوي دا اټس هیلپ ان پروډکشن اف سیل ممبرین یعنې کوم چې حجره ده د حجرې کور چې دی یعنې سیل ممبرین چې موږ ویلی دی په هغه کې جوړېدو کې دی کومک کوي یعنې داسې وبوله که هغه جوړ د سیل ممبرین چې دی ټوله جوړ د هغه کلسترول څه دی او دا یو لیپیډز باندې ویډیو راځي لیپیډ خالي لیپیډ باندې په بیولوژي کې صحیح ده او دا بل چیز کې په سیکس هارمونز کې هم کومک کوي جوړېدو کې کومک کوي تقریبا سیکس هارمونز بیخي ډېر جوړېدو کې کومک کوي او بل وخت چې لمر راوخېږي په لمر راخیستو کې یعنې چې کله موږ ویټامین ډي جوړېږي په هډو کې نو دوی کومک ورسره کوي هغه ویټامین ډي کومک ورسره کوي په جوړېدو کې اور بایل سلټ یعنې د بایل کم چې دا موږ تاسو ته وایي ترخ دی د هغه اوبو د نمکیات ور اسید نرملېدو کې کومک کوي او بل د بل یو مخصوص چې کوم دی هغه بلډ پریشر زما هیر سو بلډ پریشر چې دی هغه هم نرملوي یعنې فشار چې موږ تاسو ورته وایو د زړه حمله چې ډېرې کیدای شي د زړه حمله هم پر راشي د زړه د حملې معلومات هم درکوي یعنې د زړه د ناجوړي معلومات هم پشکې درکوي صحیح ده اور کله کله دا داسې فیټ جوړ شي په دا بغلو کې لکه دا ځای دوباره دلته وینه سمه نه تېرېږي نو هغه وجه هم وینې دا بلډ ویسل چې دلته لیکل د رګونو مسله چې حدود د دې نرمل رینج څه دی کلسترول په تعریف خو نه موږ سر خلاص چې دا یو فیټ دی یعنې ویکس رقم دی لکه شم یا داسې نور داسې نو د دې نرمل رینج چې دی هغه د 200 دی ملي ګرام پر ډیسی لیټر دی صحیح ده
تر دې چې دا اوس په کوم ټیوب کې راخو دا ټیسټ جیل ټیوب پلین ټیوب هایپرین ټیوب او پلین ټیوب یعنی جاړو زرغون سور ټیوب کې راخسته چې د دې سمپل او خارج سیرم باندې هم دا ټیسټ کوای شو. دا اوس په کوم کنډیشن کې پورته کېږي یعنی کښته کېږي بیلری سایروسیس کې پورته کېږي یعنی ایترو سیلروسیس کې پورته کېږي هایپر لیپیډیمیا کې پورته کېږي کارډیو واسکولر ډیزیز کې پورته کېږي لیور ډیزیز کې پورته کېږي هایپوتایرایډیزم کې پورته کېږي ډایبټیز ملایټس کې کېږي یعنی اوبسیټي یعنی نیفروټیک سنډروم کې پورته کېږي هایپر کلوستریمیا په نام پورته کېږي یعنی کلوسټیسیس په دغه کې پورته کېږي الکوهولیزم کې پورته کېږي ډایټ ان های ان کلسترول او کرونیک رینل فیلیر کې پورته کېږي. سیده کوم ځای ما غلط کې هغه ته خپل سم وي او پر دې ډیزیز باندې بیا ویډیو راځي. سیده اوس دا فیټ چې دی یعنی د لپیډ چې دی دا په کوم کې زیات شته په مایع کې شته په غوښې کې یعنی تقریبا په هر غوښ کې شته په غوښ کې بیخي ډېر دی فیټ یعنی چربي بیخي ډېره ده غوړ یا چربي دواړه لفظو باندې مې د سره خلاص کړم غوړو کې شته په نورو داسې یعنی په د بادامو په نورو فروټس په دې شانې کې هم شته نو کوشش کوئ چې خوراک په اندازه او دغه وشي نو بیا دا فیټس نه پورته کېږي. د دې ټیسټ پروسیجر چې دی تاسو به بایو کیمستري انالایزر به وي جسټر به وي او ګلاس ټیوب به در سره وي په دې درو کې سیده که ماشین فرق نه وي چې هر ماشین نه در سره خالی به ټیسټ پروسیجر تاسو در معلوم وي. د ټیسټ پروسیجر چې د کوي اول واري به هلته پرسکرپشن راغلی هغه به یې پلور سره ګوري که نو بیا به د موږ چې کوم ټیسټ کوم ریجنټ استعمالوي زه به د هغه یو تجربه تاسو در ښکاره کړم. موږ به یو ټیپ راواخلئ که سټنډرډ مو ورسره لګوئ دوه به مو راخلئ که سټنډرډ نه ورسره لګوئ یو به مو راواخلئ نو په هغې ته به م یو میل ورواچوئ ریجنټ 1 په دې کې ریجنټ 1 راځي چې موږ کوم یو استعمالوي بیا به مو 10 مایکرون سیرم ورواچوئ پرې به مو ږدوئ د 10 منټ لپاره بیا به مو د هغه سپریډ کې یعنې په اوبه مو څښي هغه چې کوم ریزلټ راکړي هغه به زموږ ټیسټ و سټنډرډ هم د هغه سیم پروسیس دی. سټنډرډ چې ته یو ماشین ته ورنکړې دی تا ته ټیسټ نشي درکولی نو هغه په هغه دپاره به کوالټي کنټرول به ګورې نارمل های لو اور کیلیبریشنز چې دی یا کیلیبریټ دی دا ډېر مهم شی دی په دې کې چې کیلیبریټ ورنکړې سټنډرډ ورنکړې نو ماشین تا ته چې ته کله دته یو لیمټ کښېنږدې دی نشي کولی خپله د ځانه تا ته یو ټیسټ درکړي سیده پر دې باندې ویډیو راځي سیده که مو ویډیو لږ خوښ شوي د سره شیر یې کړئ نورو ته هم زه کوچنی ریوایو کوم برای که دې سر په خلاصېدی سیده په انګلیش درته هم کولیسټرول از ا ټایپ آف فیټ اور ویکس سبسټانس سیده